وای ټیک ده خو تا ډېره موده پس وې ټیک ده خو تا ډېره موده پس وې ټیک ده خو تا ډېره موده پس وې ما چې واده وکړ نو تا وسوې ټیک ده خو تا ډېره موده پس وې ما چې واده وکړ نو تا وسوې او دومره دې ګرانۍ دې کوره کړی یم دومره دې ګرانۍ دې کوره کړی یم وګوره پلی کور ته مې ورسوې مالدار نه تختی چې تختی نو خوار تختی مالدار نه تختی چې تختی نو خوار تختی بیا د داسې ښه چمن نه مالیار تختی او چې وکیل پکې کارونه د ډاکټر کړي چې وکیل پکې کارونه د ډاکټر کړي بیا د داسې هسپتال نه بیمار تختی نه قدرېږي وایي ستا په یاد کې شي اوږده د هجر نایټ کله واوړمه په لیفټ کله په رایټ نو زما رنګ به ولې یلو یلو نه وي چې د یار میان ننګي دی ریډ اینډ وایټ او که ته هر سهار سوې نه زه ویم رایټ انتظار مې درته وکړو تمام نایټ ایور ډے دې په غوسه باندې تېرېږم د نقاب نه دې ښکاره که دا مخ وایټ یاره هغه شی پکې ونه لګوي چېرته ما که درته فکر دی خندا دا ښه خندي که په پټي کې څوک سازر سموي وایي استاده اشاره یې وکړه هلکه خطا شوې قسم پختې دوباره یې وکړه کلینډر نه دی لېونی غونډه دی د مزغو کیسه اثر دی که نه د ډرور پوسټر خپلې مزې خو کلینډر دی که نه او که دې وریجو تا زړه کېږي نو راځه راځه کدی وریجو تا زړه کېږي نو راځه راځه کدی خېټه نه صبرېږي نو راځه نو راځه راځه احساس یې تاته نه یم کړی ما وې کابلې پېښور نه که ته لاړې خدای دې غر که بیا به ته خیرات غواړې خو ډیسپي صاحب ناست دی خفه کېږي به نه د دوی چې کوم ځای کې ټرانسفر کېږي که نه چې یو ځای نه بل ځای ته نو د پولیس ډپارټمنټ دا نغلی چې د هغوی سره هغه پیټۍ نه ده توره پیټۍ صندوق هغه ورسره خامخا ځي راځي نو دا چې ښکاري چق په چق زما صندوق هر ګزار لګي په جړق زما صندوق او یو دیوال په کور کې داسې پاتې نه شو چې ورنه راغی په نق زما صندوق او چې سر د کونډې هم لږه خوا کېږي را بندېږي په یو بق زما صندوق او چې سر په بره لاړ شي شاته پرېوځي بیا اسمان ته ګوري بق زما صندوق نو په آخر کې د پلو په بیه لاړو په آخر کې د پلو په بیه لاړو رسېدلی دی په حق زما صندوق او په دیواله مې سر ورچوت کړ هغې ویې څه کوې ما ته څه کوې د پیر بابا له قسم روان وو نو مخې له یو کس مخې له ورغی ویې څه کوې وایي پیر بابا له ځمه نو پیدل وې ته روان یې او پیر بابا کې څه کوې څه دې غواړي وایي دا خلک دې څه غواړي وایي دا خلک خو دې زامن غواړي زه دې هم زوی غواړم زه به هم لاړ شم هغه وایي واده دې کړی چې واده مې کړی نو پیر بابا ته څه ضرورت و استاد خپل شا پلار خپل شا هغه ته زوی ته قایي که دې بیا پیل شوې نو ما ته به د خدای د رضا لپاره ګورې پلار نه او که ما ته یې پلار ووینې خبر نه خو ما ته پلار نه بس یا هلک امتحان ورکړی دی هغه زوړ لانجه بیا خپلې کلاس کې بیا پاتې شوی دی که نه پیل شوی دی چې کور ته راغی بچو څنګه چلو شو وی یاره محمد الله تپوس به یې نه کړې یو ماشوم د خپل نیکه سره روان و
هغه نیکو ته ویل استاد سي در روان دي پټ شه وې دادا بابا یې ته پټ شه یو ولې زولې پټ شم وې ما چې درخواست لیکل ما به ته مړ لیکل زه بیا په قلار وې